او بربند نارینه او زنانه پکې پراتو دنده او د اور لمبه براله وی دې سي به روچت کړل دی خلی لورالل ما وی را غورځي تی نو بیا به لمبه پکته شو نو بیا بلاړ دی لمبې به دې سي رابره راخېجول او پکته بتلل بربند نارینه او زنانه وی ما تپوسو کو چې دا څوک دي ما ته وی چې دا ستا د امت زناکار دي چې ستا امت کې چا زنا کړې ده نارینه او زنانه او دا هغه زناکار دي چې نن دی په دې سزا کې مبتلا دي حدیث مبارک کې راځي کنه وی د جهنم او دروازې دي ښا یو دروازه پکې ده غمن کربن یو دروازه په جهنم کې ده وی ډیره د غم دروازه ده ډیره د مصیبت دروازه ده ډیره د یری دروازه ده ډیره بدبودار دروازه ده نبی علیہ السلام فرمایلی دي ښا صحابه ته وی د جهنم د پاره او دروازې دي یو دروازه پکې ده ډیره غمناکه دروازه ده د غم دروازه ده او ډیره یرناکه ده خوفناکه ده او ډیره بدبوداره ده ډیره بدبوداره ده غمناکه دروازه ده یرونکې دروازه ده وی ډیره سخت بدبویي به ترې راخیږي او په هغې دروازه باندې به زناکار جهنم ته داخلیږي اللهم احفظنا منهم الله زمونږ د ټولو ته حفاظت وکړه ربه مونږ ته جهنم ونه خیر ربه مونږ د جنت د دروازو په تمه یو ربه مونږ د جنت په دروازو داخل کړه ربه مونږ د جهنم نه حفاظت نصیب وی په دغې بدبوداره دروازه باندې به زناکار جهنم ته الله داخلي د هغې دپاره منتخب کړې ده تیزه بدبویي به ترې راخیږي د دې دروازې دا ډېره متعدي ګناه ده ګورئ ښه د سترګو زنا نن عامه شوې ده د سترګو زنا شروع ده د لاسونو شروع ده الله اکبر الله دې رحم وکړي بس یا الله زمونږ ته حفاظت وکړي خدایه حدیث مبارک کې راځي که نه